ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه کتل هېڅ چاته. کتونکو السلام علیکم. من یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. رحمان بابا ته ټول دنیا ته پته ده چې هغه څنګه انسان و، کم شخصیت و او الله تعالی هغه له کم مقام ورکړی و. نو دا ملنګ عبدالرحمن به اکثر کور کې ناست و، بار به نه وته. نو دا خپل ورور عزیز خان هغه پړه کې دا یک دی د کور کې دا ناست دی، لکه کیدای شي غلط سوچ یې وکړو. نو هغه ورته وایي د خپل خپل ځان سینګار کا او جلاتیان به روغواړو، لاسونه سره کا او په اوربل باندې ګل نه وټومبه او ته روز عبدالرحمن ته نو کو د نیت کې سفر راغلی نو سر قلم کو بس ختم به کو. نو عبدالرحمن خو الله والا و، الله ولي و، هغه ته به الهام کېدو د الله تعالی طرفه. نو هغه پوه شو کله چې د عزیز مصر ښځې ګلونه بس روټومبله او لاسونه یې سره کړو، روانه شوه هغه طرف ته. نو هغه ورته هغه ځای نه شروع کړه، وایي نن دې بیا ځل پان غوړ کړي دي پوهېږم، په اوربل دې ګل ټومبلي دي پوهېږم، دا بنا زما د مرګ نه د نورڅه دي، جلاتیان دې رابللي دي پوهېږم، رقیبان ځکه پیرې په رحمان خان دي، دا د خوا پورې تړلي دي پوهېږم. دا رحمان بابا خو لکه ټول دنیا پېژنده یو شخصیت، ما یو شخصیت و که نه. بیا وایي ای عاقله غوږونې سما ته مرګ یې نه پرېږدي څوک خپلې رضا ته، دا جل سواره په تخت بدل راشي ناګهانه به تالاشي وایم تا ته. ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه کتل هېڅ چاته. د باړه حق د بیابان شو فکر وکړه سکندر پسې دارا ته، په ژوندینې توبه وباسه رحمانه، په قیامت کې شرمنده نشي مولا ته. ما رحمان ته چې رحمان وایي کافر دی، زه رحمان د خپل رحمان عبدالرحمن یما. د رحمان وینا به هله در په یاد شي چې د یو دیوال ته مخ بل ته بشاده چې د مرده په قبر تیر شي، دومره بس دی نصیحت په دې دنیا. نو بادشاهي د ملنګانو په دعا شي، زه رحمان له باچا شوم چې ګدا شومه. نو رحمان بابا خو داسې انسانیت او داسې یو شخصیت و چې الله دې من کې ما هغه شانتې پیدا کړي. خو بس دا ده چې محنت غواړي، هر څه محنت غواړي، او چې محنت وکړي نو هر څیز میلاویږي. الله پاک ګوره په محنت باندې الله پاک او په کوشش باندې الله پاک میلاویږي. خدای چې محنت پکار دی، ایمان یې مضبوط وکړه. او زه خو وایم دا چې داسې شاعري پکار ده کوم چې رحمان بابا کړې وه.